ګناه کې. اوس یو سړي نه خطا وشوه، راواپس شو الله ته، توبې وویسته، نو الله رب العزت یې معاف کوي. لکه څنګه چې آدم علیه السلام نه خطا وشوه، راواپس شو الله ته. نو خطا چې دی دا انسان د ترقۍ نه منې کوي. ترقۍ نه انسان هله منع کېږي چې کله دی په ګناه پسې ګناه کوي، بیا دی په خپله کمزوري شي. قلنا اهبطوا منها جميعا، منګ ووی کوشئ د دې جنت نه ټول. الله ورته وایي کوشئ د دې نه ټول. څوک؟ یعنی آدم علیه السلام، بیبي حوا، یا کوشئ په دې کې دننه ورسره یعنی هغه را روان چې کوم نسل دی هغه هم ذکر شو. نو ټولو ته خطاب دی چې ټول کوشئ. او یا ورسره ابلیس هم الله وشړو چې کوشئ. الغرض دلته الله وایي چې قلنا اهبطوا منها جميعا، ټول کوشئ د جنت نه. فإما يأتينكم مني هدى، بس که چرته راشي تاسو ته زما د طرف نه هدایت، فمن تبع هدای، نو چا چې تابعداري وکړه زما د هدایت، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، نو نه به یې سیره په هغوی باندې او نه به هغوی غمجنه شي. دلته ګوره فایده. پرون موږ دا خبره ذکر کړې وه چې د شیطان سره د ابلیس سره زموږ جنګ لا ختم نه دی، خو مقابله به څنګه کې الله راته د هغې طریقه وښوه. هغه مقابلې طریقه دا ده چې تابعداري د هغه هدایت وکړه کومه چې الله رالیږلې ده. ځکه چې هلته خو لږ ساعت مخکې الله ووی چې تاسو کې به بعض د بعضو دشمناني، ښه نو څه به کوو یا الله؟ نو لار د بچ کېدو یې تا ته وښوه چې د دشمن نه ته به هله بچ کېدی شي چې کله ته څه کې، چې کله ته په هدایت روان شي. دلته بله فایده، فمن تبع هدای، څوک چې زما په هدایت پسې روان شو. یعنی هدایت صرف هغه دی کوم چې د الله له طرف نه راغلی دی او هغه وحی ده. فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه به په دوی باندې یری، نه به دوی غمجنه کېږي. یعنې د مرګ په وخت کې نه د را روان ژوند نه به یریږي یا په هغې به غمجنه کېږي، نه به شاته چې څه پاتې شوي دي په هغې به یریږي. نو مطمئن به او کله چې د الله رب العزت سره رابطه مضبوطه شوه، وحی دې مضبوطه راونیوه، نو الله به په تا باندې امن راولي دنیا او په آخرت کې، په قبر کې، په برزخ کې، په دنیا کې، په ملک کې، په معاشره کې امن ال راځي چې کله تابعداري د هغه هدایت وشي کوم هدایت چې الله رب العزت رالیږلی دی. بله دا خبره یاده کوي، په لاره باندې تلونکی چې چا یو نیغه لار نیولي که نه، هغه سره الله لوز کړی دی د هغه خاتمي چې دی به پرې خوشحالی. نو چې اوس څوک په لار د هدایت روان او په دې باندې مړ شو، نو د ده سره دا لوز شوی دی چې دی به د غمونو نه او د سختو نه او د یرو نه به الله رب العزت ساتي. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، او هغه کسان چې کفر وکړو په الله باندې او دروغجن یې کړل آیتونه زموږ، اولئک اصحاب النار، دغه خلک یا دغه کسان اور واله دي، هم فیها خالدون، هغوی به په هغې کې همیشه یي. هر انسان ته هغه سره سي چې څه یې کړي دي. څوک چې په هدایت روان شو انجام د هغه بیان شو، چا چې د هدایت پورې مسخرې کړي دي، وحی نه ده منلی، تابعداري د وحی نه ده کړې، د هغوی انجام هم الله رب العزت ذکر کو چې دوی به په جهنم کې. الله دې موږ ټول ساتي. اوس د دې نه بعد بني اسرائیلو ته خطاب دی او دا خطاب بدلول دي. اوس خاص تذکره، خاص خطاب د بني اسرائیلو دی، د عام خطاب نه وروستو یا ایها الناس. او دغه شان مخکې خبره مشرکانو ته روانه وه، اوس یې خبره خاص اهل کتابو طرف ته راتاو کړه او په اهل کتابو کې یهودو ته. او دا صورت مدني دی،
او مدینه کې د یهودو 3 غټ خاندانونه اوسېدو، نو د هغوی به ډېر یعنې مسلمانانو سره به د هغوی ګډون راتلو، یو بل سره به د هغوی خبرې اترې راتلې. نو ځکه مدني صورتونو کې د اهل کتابو سره بحث مباحثه ډېره ده. مدني صورتونو کې مکی کې د مشرکانو سره خبره، ځکه دلته مشرکان ډېر دي. نو دلته اوس خاص خطاب هغه بني اسرائیلو ته دی. یا بني اسرائیل، اے اولاد د یعقوب علیه السلام، اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، رایت کئی نعمتون زما هغه چې ما انعام کړی دی په تاسو باندې. واوفوا بعهدي اوفي بعهدکم، او پورواله وکئ په لوز زما زه به پوره کړم لوز تاسو. وإیای فرهبون، او خاص زما نه ویریږئ. ګوره دعوت ورکول دا یو فن دی، فن چې کله په دې باندې یو عالم او داعي پوه شي نو دی په دعوت کې به کامیاب دی. لکه ودیځې ګوره الله رب العزت دوی ته دا خطاب څنګه وکړو، دی ورته ونوي چې ای د دین دشمنانو او ای دیسې او ای دیسې، نه وي ای بچو د یعقوب علیه السلام د هغه نیک سړي بچي. اسرائیل دا لقب د یعقوب علیه السلام دی. یعقوب علیه السلام چې هغه زوی د اسحاق علیه السلام دی او هغه زوی د ابراهیم علیه السلام، بیا د ده زوی یوسف علیه السلام، او د ده چې کوم باقي زامنو د دوی نه بیا د بني اسرائیل خورا شوي دي. دا بني اسرائیل ټول د ده په بچو کې راځي، یعنې دی مشر نیکه دی. نو ځکه ده ته د ده یو لقب دی اسرائیل، معنی بنده د الله، لکه څنګه چې جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، نو بنده د الله. یعقوب علیه السلام ورته په دې رایت کو چې په منځ کې نصیحت ته چې وګوره ستاسو پلار ستاسو نیکه څومره نیک عمله سړی، تاسو خو د هغه په لار نه یې روان. نو د دعوت ځان له طریقه ده، دا طریقه چې دې زده کړه نو فایده به ستا دعوت ډېره وکړي. چې کله طریقه نه درځي نو بیا به دې په دعوت کې نقصان